د ننګرهار حصارک ولسوالۍ پر لور غځېدلی سړک دغه سړک د کابل جلال آباد دویم لین له مسیر څخه د شیرزاد ولسوالۍ ګندمک سیمه کې بیل شوی د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکي دغه سړک د پخېدو غوښتنه کوي. نو موږ خو دغه مشران دا ویله لرو چې دغه سړک په هغسې په ګندمک هغسې تاو شو. نو د دې حصارک ولسوالۍ ته چې داسې یو غره پوخ سوی وه چې موږ ډېره ستونزې لرو، ستونزو سره مخ یو. مریض پیدا شي په 3-4 غنټو کې موږ رسیدی نه شو کولی. نو هغه ځای نه چې بیا راځو، بیا دلته حصارک ته راځو، حصارک نه چې هغه کې بیا کته ځو نو جلال آباد ته. نو موږ په 3-4 غنټو کې رسیدی نه شو. موږ د مشران نه دا ویله ده چې موږ ته دغه سړک چې کوم دا دغه موږ ته دغه خاخ دوی راپخوي که هر رقم یې کوي، خو چې موږ ته پوخ سړک راسي د حصارک ولسوالۍ ته. اوس خو دا ستونزې موجودې دي چې زموږ سره خام د مسقط دغه ځای پورې چې موږ تکلیف پیدا شي، هغه ځای پورې چې ځو ورځنی موږ مریضان ټول هغه ځای پورې بیخي ته ژوند له لاسه ورکوي، ځکه چې سړک هم ډېر کچه ده او ډېر خرابه ده. نو موږ ته باید چې دا سړک راپوخ شي. سیمه ییز مسؤلین وایي د سړک په تړاو د ولسونو دغه غوښتنې له مقاماتو سره شریکه کړي او په خبرۍ د کابل جلال آباد دویم لین له پخېدو سره به د دې سیمې ستونزې هم ختمې شي. دغه موضوع خو موږ د ننګرهار ولایت مقام سره موږ بار شریکه کړې او انشاءالله موږ سره وعده کړې ده چې موږ به دغه سړک جوړو. خو بیا هم موږ د ولسونو په نمایندګۍ باندې موږ بیا هم یو ځل بیا احترامانه هیله ورنه کوو تر څو دغه سړک چې د ګندمک تر حصارک پورې 2 کیلومتر راځي دغه هم پوخ شي، تر څو د هیوادوالو دغه ستونزې حل شي. دوی په داسې وخت کې دغه سړک د پخېدو غوښتنه کوي چې اوس مهال د کابل جلال آباد دویم لین سړک د جوړېدو چارې جریان لري چې په جوړېدو سره به د خوږیاڼو، شیرزاد او حصارک ولسوالیو ډېری خلکو ته د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوې برابرې شي.